په یوټیوب باندې په اول ځل د پریزز او کلازز باره کې په پښتو ژبه کې مکمل، اسانه او جامع ویډیو. په اوس وخت کې په ټیسټونو او امتحانونو کې د پریزز، کلازز او د جملې قسمونه سیمپل، کمپاوند او کمپلیکس سنټنسز نه سوالونه ډیر زیات راځي. او کله چې موږ داسې سوالونه وینو نو ډیر زیات پریشان او خپه شو. نو نن بس تاسو دا مشکل مکمل ختم شي. د دې ویډیو نه پس به تاسو د پریزز، کلازز، سیمپل، کمپاوند او کمپلیکس سنټنسز باره کې هر قسمه سوالونه ډیر په اسانه حل کولی شئ. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو پریز او کلاز څه ته وایي او د دې په منځ کې څه فرق دی او د جملې سنټنس سره د دې تعلق څه دی. او د دې نه علاوه ټایپس اف پریزز، د پریز قسمونه لکه ناون پریز، ایجکټیو پریز، ورب پریز، ایډورب پریز، پریپوزیشنل پریز. ټایپس اف کلازز، د کلاز قسمونه لکه انډیپندنت کلاز، ډیپندنت کلاز، ایډورب کلاز، ناون کلاز، ایجکټیو کلاز. او ټایپس اف سنټنسز بای سټرکچر، د جوړښت په لحاظ سره د جملې قسمونه لکه سیمپل سنټنس، کمپاوند سنټنس، کمپلیکس سنټنس، کمپاوند، کمپلیکس سنټنس. دا به موږ زده کوو ډیر په اسانه طریقه باندې. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تاسو د ټیسټونو لپاره تیاری کوئ، د ایټا ټیسټونو لپاره، سی اس اس پی ام اس لپاره، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننۍ سبق شروع کړو. السلام علیکم and welcome to Dirvi Academy. د ټولو نه اول لزو خپل اولنی ټاپک لا چې پریز څه ته وایي. Just a group of words without complete meaning. دا د لفظونو د دې یو ګروپي لفظونه رايوځای شوي without complete meaning او د هغې مکمل معنا نه. مطلب دا دی چې لفظونه رايوځای شوي خو د هغې په پوره مطلب باندې موږ نه پوهیږو. It has no subject and verb together. په دې کې به سبجیکټ او ورب نه. دا خبره به ځان سره یاد ساتئ چې پریز دا به ورډز رايوځای شوي، لفظونه به رايوځای شوي، خو په هغې کې به سبجیکټ او ورب نه. سبجیکټ او ورب مخکینی ویډیوز که تاسو کتلي زموږ انګلیش ګریمر کورس موږ شروع کړی دی او دا په هغې کې 5مه ویډیو ده. په هغه مخکینی ویډیوز کې موږ د سبجیکټ ورب باره کې تفصیلي خبره کړې وه. خو دلته تاسو دومره یاد ساتئ چې په جمله کې د ټولو نه اول چې کوم نوم راځي چې هغه کار کوونکی چې په جمله کې کار کوي نو هغې ته سبجیکټ ویلی کېږي. او ورب وایي په جمله کې چې کم کار ذکر شوی نو دغې ته ورب ویلی کېږي. نو په دې پریز کې به سبجیکټ او ورب نه. اوس مثالونو ته راځو نو تاسو به ښه پوه شئ. اولنی مثال دی in the room، په کمره کې. اوس دلته صرف یو ځای ذکر شوی دی په کمره کې. دلته سبجیکټ هم نشته او ورب هم نشته. نو دا موږ سره یو پریز دی. to play football، فوټبال کول. نو په دې کې صرف یو سوچ ذکر شوی دی او په دې کې سبجیکټ او ورب نشته نو دا هم پریز دی. دلته دا یو خبره یاد ساتئ چې کله موږ وایو چې په پریز کې به نو سبجیکټ نو ورب، نه سبجیکټي او نه پکې وربي. نو د دې مطلب دا دی چې دا دواړه به پکې نه وي، سبجیکټ ورب کمبینیشن به پکې نه وي. که په دې دواړو کې یو راغلی، ورب راغلی یا سبجیکټ راغلی، نو دا به بیا هم پریز وي. نو سبجیکټ ورب مطلب دا دی چې دا دواړه یو ځای به پکې نه وي په پریز کې. لکه ټو پلی فوټبال، په دې کې پلی شته، لوبې کول، دا ورب پکې شته خو په دې کې سبجیکټ نشته نو دا بیا هم پریز دی اگر که په دې کې ورب شته دی. دریم مثال دی a beautiful girl، یو ښایسته جینۍ. دا صرف یو وضاحت بیان شوی دی خو په دې کې نه سبجیکټ شته کار کوونکی او نه پکې کار شته. نو دا موږ سره پریز چې په پریز کې به سبجیکټ او ورب نه وي او په مکمل مطلب باندې به هم موږ نه پوهیږو. لکه موږ ویل in the room، په کمره کې، نو د دې په پوره مقصد باندې موږ پوه نه شو چې په کمره کې څه. دغه شانتي to play football، فوټبال کول، فوټبال باندې لوبې کول، نو د دې په پوره مقصد باندې موږ پوه نه شو چې د دې خبرې پوره مقصد څه دی. a beautiful girl، یو ښایسته جینۍ، نو موږ په مطلب باندې پوره پوه نه شو چې څه مطلب دی د دې خبرې. اوس راځو کلاس لا چې کلاس څه ته وایي. A class is a group of words that contain a subject and a verb. دا هم د words د لفظونو دغې یو مجموعه وي. لفظونه رايوځای شي. اوس لفظونه څه ته وایي، words څه ته وایي. words موږ دې ته وایو چې حروف رايوځای شوي او هغه موږ له یو معنا راکوي. لکه دلته چې دا words دي a، class، is، a، group، دا ټول موږ سره words دي او دا موږ له یو معنا مطلب راکوي.
نو دې ته موږ ورډز وایو. نو دا کلاس چې کوم دی دا به ورډز راوځي شوي contain a subject and a verb. په دې کې به یو سبجیکټ او یو به ورب وي. موږ پریس کې ویل چې په پریس کې به سبجیکټ او ورب کمبینیشن نه مطلب الته به سبجیکټ کار کوونکی او ورب کار دا نه. په کلاس کې به سبجیکټ می او ورب به وي مطلب کار کوونکی به همي او کار به همي. دلته به موږ سره یو سبجیکټ او یو به ورب وي. په جمله کې د ټولو نه مخکې سبجیکټ راځي او بیا پسې ورب راځي. لکه مثال ګورو، مثال باندې به تاسو ښه پوه شئ. شي پاسډ د ټیسټ، هغې ټیسټ پاس کو. نو دلته موږ سره شي هغې دا کار کوونکی دا سبجیکټ دی او پاس کول دا یو کار دی. نو دا موږ سره دا یو کلاس دی ځکه چې په دې کې سبجیکټ هم شته او ورب پکې هم شته. خو آیا دا یو سنټنس دی که نه جمله ده که نه؟ نو دا جمله هم ده. نو د دې مطلب دا دی چې دا پریز او کلاس دا په جمله کې دننه. نو دا یو جمله هم ده او کلاس هم دی. دویم مثال راځو. because she is sad، ځکه چې هغه خپه ده. که دلته موږ وګورو نو شي هغه دا یو سبجیکټ دی کار کوونکی دی او is sad دا یو ورب دی. نو دلته سبجیکټ هم شته او ورب هم شته. نو دا هم موږ سره یو کلاس دی. خو که دې بر ته موږ وګورو د مثال ته شي پاس د ټیسټ، هغې ټیسټ پاس کو. نو په دې کې د دې په مطلب باندې موږ پوره پوهیږو. خو بیکاز شي از سیډ ځکه چې هغه خپه ده نو د دې په مطلب باندې موږ نه پوهیږو. نو په کلاس کې دا خبره شوه چې ځینې ټیم کې به کلاس موږ له پوره معنی راکوي. چې پوره معنی موږ له راکوي دې ته موږ انډیپینډنټ کلاس وایو. د دې تفصیل به مخکې راځي. او ځینې وخت کې دا موږ له پوره معنی نه راکوي نو دې ته موږ ډیپینډنټ کلاس وایو. دې ته به یو بل کلاس ضرورت دی. د دې تفصیل مخکې را روان دی خو تاسو صرف دلته دومره زده کوئ چې کلاس ضروري نه ده چې دا موږ له پوره معنی راکوي. کله موږ له پوره معنی مطلب راکوي او ځینې وخت کې موږ له پوره معنی مطلب نه راکوي. نو د پریز باره کې دا خبره شو چې پریز به همیشه د پاره موږ له پوره معنی نه راکوي. پوره مطلب باندې به موږ نه پوهیږو او د کلاس به ځینې وخت کې موږ په پوره مطلب باندې پوهیږو. اوس راځو دې خبرې لا چې د کلازز او د پریزز په منځ کې فرق څه دی. نو دا یو ټیبل موږ تاسو له راوړی دی. نو اولنۍ خبره دا ده د پریزز باره کې چې پریز کې به نو سبجیکټ او ورب وي. مطلب سبجیکټ او ورب به پکې نه وي. دا مخکې موږ دا خبره وکړه چې کار کوونکی او کار به پکې نه وي. او کلاس هیز سبجیکټ پلس ورب. په کلاس کې به سبجیکټ او ورب وي. نو اولنۍ خبره خو دا شوه چې په پریز کې به سبجیکټ او ورب نه او په کلاس کې به سبجیکټ او ورب یي. دویمه خبره دا ده چې په پریز کې به موږ سره نو فول مینینګ دا موږ له پوره معنی نه راکوي. او د کلاس باره کې دا خبره ده چې may or may not give a complete meaning. کیدای شي چې دا موږ له کمپلیټ معنی راکړي او کیدای شي چې دا موږ له کمپلیټ معنی رانه کړي. پوره مطلب رانه کړي. دا خبره مخکې موږ وکړه. اوس د پریز مثال دی ان د روم، په کمره کې. نو په دې کې تاسو وګورئ په کمره کې نو په دې کې نه کار کوونکی شته او نه پکې کار شته، نه پکې سبجیکټ شته او نه پکې ورب شته. او کلاس مثال دی شي از سینګینګ، هغه سینګینګ کوي په خوږ اواز سره نظم وایي ګانه وایي. نو په دې کې که موږ وګورو نو شي دا موږ سره یو سبجیکټ دی کار کوونکی دی هغه او سینګینګ دا یو کار دی. نو دلته موږ سره سبجیکټ ورب شته او پوره معنی موږ له راکړه او پریز موږ له پوره معنی رانه کړه. اوس راځو دې خبرې له چې ستاسو دا کنسپټ دا مکمل کلیر شي، تاسو په دې خبره باندې مکمل پوه شئ چې د پریز کلاس او سنټنس جملې د یو بل سره تعلق سره. نو راځو اول سنټنس لا. سنټنس خو موږ پیژنو چې جمله دا د ورډز نه جوړی، دا د لفظونو نه جوړی او لفظ موږ هغې ته وایو چې موږ له معنی راکوي. لکه کیټ پیشو دا موږ له یو معنی راکوي. دغه شانتې الیفنټ هاتي دا موږ له معنی راکوي. ټیچر استاد د دې معنی شته. دا موږ سره ورډز دي. نو ورډز چې رایوځای شي او هغه موږ له کمپلیټ معنی راکوي، کمپلیټ مینینګ، کمپلیټ تاټ دا موږ له راکوي. نو دې ته موږ وایو سنټنس چې په خبره باندې موږ مکمل پوه شو. نو د سنټنس باره کې دا خبره شوه چې ته به همیشه دپاره سنټنس به موږ له پوره معنی راکوي، په پوره مطلب باندې به موږ پوهیږو. اوس د سنټنس په سنټنس جمله کې دننه کلازز دي. په جمله کې دننه کلازز دي مطلب دا کلاز دا د سنټنس حصه ده. مطلب په سنټنس کې به دننه کلازز دي. نو مطلب جمله دا د کلازز نه جوړوي. مطلب جمله موږ سره یو غټ څیز دی
او په هغې کې دننه کلازز دي. دا جمله د کلازز نه جوړه او دا بلډر دی مطلب جوړونکی دی. میک سنټنس سټرکچر دې د جملې دا سټرکچر دا جوړ کړی او په جمله کې مونږ ویلي چې مین سبجیکټ ورب او آبجیکټ دي. نو سبجیکټ او ورب دا په کلاس کې نو مطلب دا مین چې جمله جوړه کړې ده دا کلازز جوړه کړې ده. دا کلازز نه جوړه ده. اوس دا پریز څه شی دی؟ نو په کلازز کې دننه به پریزز وي. مطلب بیا کلاس چې کوم دی دا د پریزز نه جوړ دی. گیپ مور ډیټیلز مکمل نور معلومات ورکوي. د دې کلاس کې چې کوم دی د ډیټیلز دپاره د معلوماتو دپاره بیا پریزز وي او د هیلپر کار کوي، د مدد کوونکي کار کوي، د مرسته کوونکي. نو په دې ټیبل باندې امید لرم چې تاسو پوه شوي یې چې جمله چې کوم ده د کلازز نه جوړي او کلاس بیا د پریز نه جوړي. نو دا زمونږ مکمل تفصیل د دې خبرې. مونږه د پریز او کلاس باره کې ویل چې پریز څه ته وایي او کلاس څه ته وایي. اوس راځو ټایپس اف پریزز لا. د پریزز قسمونه. نو د پریز باره کې مخکې مونږ ویل چې دا مونږ له پوره معنا نه راکوي او دا به ګروپ اف ورډز وي، د لفظونو د هغې یو ګروپ وي او په پریز کې به سبجیکټ او ورب نه وي. دا خبره مخکې مونږ وکړه. نو اوس راځو ټایپس اف پریزز لا د پریز قسمونه او د دې نه اوس ریسنټلی په ټیسټونو کې سوالونه ډېر زیات راځي نو په دې باندې ځان پوه کوي. نو اولنی قسم دی ناون پریز. ناون مونږ پیژنو چې نوم ته وایي. مطلب چې په دنیا کې د څه شي نوم دی نو هغې ته ناون وایي. سمپل ساده دا خبره ده که هغه د انسان نوم دی، که هغه د یو څیز نوم دی، که هغه د ځناور نوم دی او که د هغه د هر څیز نوم دی نو دې ته ناون ویل کېږي. نو ناون پریز اوس څه ته وایي؟ A noun phrase is a group of words. Group of words مطلب words راوځي شوي. دا خبره خو مخکې مونږ وکړه. That function is a noun او دا چې کوم words راوځي شوي دي دا به د نوم په طور کار کوي. دا به د نوم په شانتې کار کوي. نو چې نوم په شانتې کار کوي نو دا ناون پریز دی. راځو مثال ته. په مثال باندې به تاسو ښه پوه شئ. The tall boy with curly hair is my friend. The tall boy اوږد هلک with curly hair چې د هغې ویښته چې کوم دي نو هغه کرلی هیر. کرلی هیر دې ته وایي دا تاو راتاو چې کوم ویښتې د ګونګرو غوندې ویښته چې دې ته کرلی هیر وایي. وایي دا اوږد هلک چې د ده دا ویښته تاو راتاو ویښته دي از مای فرینډ دا زما دوست دی. نو اوس دلته تاسو په دې کې وګورئ د ټال بوای ویت کرلی هیر. دا خبره چې کوم ده دا یو پریز دی که نه دی؟ نو که تاسو دې ته وګورئ نو دا ورډز رایوځای شوي دي که او په دې کې سبجیکټ او ورب نشته. نو دا موږ سره یو پریز دی. دا خبره خو اول واضحه شوه چې دا پریز دی. خو دا کم قسمه پریز دی؟ نو که موږ وګورو د ټال بوای ویت کرلی هیر دا د نوم په طور باندې کار کوي. د ټال بوای ویت کرلی هیر از په دې کې ورب دی او فرینډ چې کوم دی په دې کې آبجیکټ دی. نو دا د سبجیکټ په طور باندې کار کوي او دا خبره ځان سره یاد ساتي چې په جمله کې به سبجیکټ همیشه د پاره نومي یا به پروناون وي. د نوم په باره کې چې کوم موږ لفظونه استعمالو هغه هی، هغې، شي، it, they, we, you دا ټول چې کوم دي دا پروناون. نو مطلب دا د نوم کار کوي. د سبجیکټ په طور باندې کار کوي او سبجیکټ به همیشه دپاره ناون. نو دا خبره تاسو ته معلومه ده سبجیکټ او آبجیکټ دا ناون. نو مطلب دا موږ سره ناون پریز دی. دویم قسم د پریز هغه دی ورب پریز. A verb phrase consists of main verb and one or more helping verbs. اوس ورب پریز ته وایي. ورب خو موږ پیژنو چې ورب هغه کار ته وایي. د کار دپاره چې کوم الفاظ استعمالیږي دې ته وایي ورب. پریز هم موږ پیژنو چې پریز ورډز رایوځای شوي په هغې کې سبجیکټ او ورب نه وي او موږ له پوره معنا هم نه راکوي. نو وایي ورب پریز چې کوم دی دا مشتمل په یو مین ورب باندې. په جمله کې چې کوم غټ ورب وي، کوم غټ کار وي نو دې ته موږ مین ورب وایو او د هغې سره سره چې کوم واړه واړه ورب وي لکه هیز، هیپ، از، ام، آر، واز، ور دا چې کوم واړه واړه وربز دي دې ته هیلپینګ وربز وایي. نو چې کوم غټ ورب وي او هغې سره هیلپینګ ورب وي نو دا به موږ سره ورب پریز وي. مطلب ورب پریز کې به موږ سره ورب وي او هغې سره چې کوم هیلپینګ وربز دي. راځو مثال ته تاسو به ښه پوه شئ. She has been working hard lately. اوس په دې کې که موږ وګورو شي هغه has been working هغه کار کوي hard سخت lately خو لیټ یې کوي مطلب ناوخته یې کوي. نو اوس په دې کې که موږ وګورو دا has been working کار کوي نو has been موږ سره هیلپینګ ورب دی دلته او ورکینګ کار کول دا مین ورب دی غټ ورب دی. نو دا موږ سره شو ورب پریز.
نو ورډ پریز به شارټلی تاسو له په ټیسټ کې دغه شانتې راتلی شي چې دا هیز بین ورکینګ دی انډرلاین کړی د دې نه لاندې کرښئ او تاسو ته وایي چې دا څه قسمه ورب دی نو تاسو په اسانۍ سره پیژندلی شئ چې په دې کې خو دا ټول کار دی یو ورب دی غټ او یو هیلپینګ ورب دی نو که داسې کیس وي داسې حالت وي نو تاسو بیا وایي چې دا ورب پریز دی د پریز بل قسم دی ایجیکټیو فریز ایجیکټیو مونږ پیژنو چې دا د نوم په باره کې مونږ له نور معلومات راکوي چیرې دا نوم دی دا کس دا سیز دی دا څنګه دی د هغې مونږ ته رنګ ښیي د هغې مونږ ته صفت ښیي د هغې مونږ ته سایز ښیي وغیره دا خبرې مخکې مونږه کړي دي دا پارټ اف سپیچ اوس دلته بار بار راځي نو دې باره کې مخکې مونږ یو ویډیو اپلوډ کړی ده په دې سلسله کې پارټس اف سپیچ باندې مکمل نو هغه ویډیو بیا تاسو ضرور وګورئ نو تاسو بیا په دې باندې ښه پوه شئ اوس راځو چې دا څه ته وایي A group of words that functioning as an adjective ګروپ اف ورډز دی دا د لفظونو مجموعه ده چې دا موږ له کار کوي د ایجیکټیو په طور باندې مطلب دا به د ایجیکټیو کار کوي موډیفاینګ ا ناون اور پروناون ناون یا پروناون دا به موډیفای کوي مطلب د هغې په باره کې موږ ته نور تفصیل بیانوي د هغې صفت او خاصیت به موږ ته بیانوي نو چې کله یو ګروپ اف ورډز دا کار کوي چې د نوم خاصیت یې موږ ته بیانوو نو دا به موږ سره ایجیکټیو فریز وي راځو مثال ته نو د مین full of wisdom spoke gently د مین هغه سړی full of wisdom چې هغه د هوښیارتیا نه هغه د ویزډم وایي هوښیارتیا ته چې یو کس ډېر زیات هوښیار نو چې ډک دی د هوښیارتیا نه spoke gently هغه ډېر په ښه انداز سره په بهترینې طریقې سره خبرې وکړي هوښیارتیا سره یې خبرې وکړي نو دلته موږ وګورو full of wisdom دا موږ سره یو پریز دی ځکه چې په دې کې سبجیکټ ورب نشته نو دا موږ سره کم قسمه فریز دی نو دا فول اف ویزډم د هوښیارتیا نه ډک دا موږ ته د دې مین د دې سړي په باره کې موږ ته وویل که نه د دې نوم په باره کې موږ ته وویل چې دا نوم دا سړی دا څنګه دی فول اف ویزډم دی نو مطلب د نوم خاصیت یې بیان کو او چې د نوم خاصیت بیان کی نو هغه موږ سره ایجیکټیو وي نو دا موږ سره ایجیکټیو فریز شو څلورم قسم دی ایډورب پریز ایډورب موږ څه ته وایو شارټ به دلته تاسو ته دا ویم چې ایډورب موږ ته د ورب په باره کې د کار په باره کې وایي چې دا کار روان دی دا څنګه روان دی په کومه طریقه روان دی او دغه شانتې د بل ایجیکټیو او ایډورب باره کې هم موږ ته خاصیت بیانوي اوس راځو دې له چې دا څه ته وایي ایکټس ایز ان ایډورب دا به د ایډورب په طور باندې کار کوي مطلب دا موږ ته د ورب په باره کې داسې ګروپ اف ورډز د لفظونو یو ګروپ چې هغه موږ ته د ورب په باره کې نور معلومات راکوي مطلب د ایډورب په طور به دا کار کوي and modifies a verb یو ورب به موډیفای کوي د هغې په باره کې موږ د نور ډیټیلز وایي معلومات به راکوي ایجیکټیو په باره کې اور انادر ایډورب یا د بل ایډورب په باره کې راځو مثال ته هی رن with great speed هغه منډه وهلې ده with great speed په ډېر زیات اوچت سپیډ باندې نو که په دې کې موږ وګورو with great speed په اوچت سپیډ باندې نو دا ګروپ اف ورډز دی که نه دی لفظونه رایوځای شوي دي که نه دي رایوځای شوي دي دا دې کې سبجیکټ او ورب شته نشته پکې پریز دی کم قسمه پریز دی نو دې موږ ته دا کار دا منډه وهل دی راته ایکسپلین کړه که نه چې دا منډه ده دا څنګه ده دا په اوچت سپیډ باندې ده نو دا شو ایډورب پریز پنځم قسم د پریز هغه دی پریپوزیشنل پریز پریپوزیشن موږ ته پوزیشن ښیي حالت ښیي د یو شیز پریپوزیشن دا واړه واړه لفظونه لکه ان آن اټ فار انټل وغیره دې ته موږ پریپوزیشن وایو او دا موږ ته د یو سیز پوزیشن ښیي نو راځو دې له چې دا څه ته وایي begins with a preposition and ends with a noun or pronoun پریپوزیشنل چې کوم پریز دا به شروع کېږي د پریپوزیشن نه مطلب ان آن اټ فار انټل د دې نه به شروع کېږي او ختمیږي به په یو نوم باندې یا په پروناون باندې پروناون د نوم په ځای چې کوم الفاظ استعمالیږي هی شي اټ آی یو دی په دې باندې به ختمیږي راځو مثال ته the book on the table is mine د بوک کتاب آن د ټیبل چې په ټیبل باندې دی په میز باندې دی از ماین دا زما دی نو اوس په دې کې دا آن د ټیبل دا موږ سره پریپوزیشنل پریز دی ولې ځکه چې دا شروع شوی د پریپوزیشن نه دی د آن نه دی آن موږ ته دا ښیي چې دا کتاب پر ټیبل باندې پروت دی پوزیشن نه ته ښیي آن د ټیبل دا شروع شوی د آن نه دی او آن پریپوزیشن دی او ټیبل دا یو نوم دی نو دا موږ سره پریپوزیشنل پریز دی شپږم قسم هغه د انفینیټیو پریز اوس انفینیټیو څه ته وایي انفینیټیو شارټ به تاسو ته دا وایم مختصر چې کله دوه ورب راشي دوه کارونه په جمله کې راشي نو د هغې د جدا کولو دپاره په منځ کې ټو راځي دوه کارونه یې د هغې جدا کولو لپاره منځ کې ټو راشي دې ته موږ انفینیټیو وایو اوس
begins with an infinitive. اوس به دا شروع کیږي انفینیټیو پریز موږ دې ته وایو چې دا به شروع کیږي د انفینیټیو نه. انفینیټیو موږ څه ته وایو چې 2 پلس بیس ورب 2 او هغې پسې چې کوم بنیادي ورب د کار دی. مثال ته راځو she wants to become a doctor. she هغه wants غواړي to become چې جوړ شي. اوس دلته غواړي wants دا ورب دی او become دا ورب دی جوړېدل. نو په دې کې موږ سره دوه ورب شو منځ کې 2 راغلی دی نو دا موږ سره انفینیټیو دی. to become دی کې بیس ورب دی بنیادی ورب پکې become دی. نو to become a doctor دا په دې کې کوم یو پریز دی نو دا انفینیټیو پریز دی ځکه چې 2 نه شروع شوی دی او بیا پسې become یو کار دی. نو چې کله دغه شان د 2 او بیا پسې کاري نو پوهه دا شه چې دا به انفینیټیو پریز وي. نو دا موږ سره د پریز شپږ قسمونه. اوس راځو خپل بل ټاپک له چې هغه دی ټایپس اف کلاسز د کلاس قسمونه. څنګه چې مخکې موږ ویل چې کلاس دا د ګروپ اف ورډز دي ورډز رایوځای شوي او په هغې کې یو سبجیکټ او بل پکې ورب وي. په کلاس کې به سبجیکټ ورب کمبینیشن وي او ضروري نه ده چې دا موږ له پوره معنی راکوي. ځینې وخت کې به دا موږ له پوره معنی راکوي او ځینې وخت کې به پوره معنی نه راکوي. نو اوس اولنی قسم د کلاس هغه دی انډیپینډنټ کلاس. انډیپینډنټ کلاس دې ته وایي ډیپینډنټ وایي چاته ضرورت لرل چې چاته ضرورت لري چاته یې ضرورت وي نو هغې ته ډیپینډنټ وایي او انډیپینډنټ مطلب دی چې چاته یې ضرورت نه وي مطلب هغه یوازې مکمل وي کمپلیټ وي کمپلیټ مینینګ ورکوي پوره معنی ورکوي کمپلیټ تاټ ورکوي. مطلب د انډیپینډنټ کلاس چاته ضرورت نه وي دا یوازې کافي چې د هغې په مطلب باندې ته پوه شي. can stand alone is a sentence. دا یوازې د سنټنس په توګه باندې د جملې په توګه باندې ودرېږي مطلب دا یوازې جمله یې تر بل کلاس ضرورت نه وي نو دای انډیپینډنټ کلاس دې ته مین کلاس هم ویل کېږي. مثال لرازو she passed the test هغې ټیسټ پاس کو. په دې کې یو سبجیکټ دی شي او پاست دا پکې ورب دی نو سبجیکټ ورب پکې شته دا کلاس دی او دا کم کلاس دی دا انډیپینډنټ کلاس دی. د دې په معنی باندې موږ پوه شو مطلب باندې پوه شو چې هغې ټیسټ پاس کو. دویم مثال دی the sun is shining نور پړقېږي نو د دې په مطلب باندې موږ پوه شو که نه او په دې کې سبجیکټ هم شته سن او ورب هم شته شاینینګ پړقېدل نو دا موږ سره یو کلاس دی او د دې په پوره مطلب باندې موږ یوازې پوه شو دې ته د بل کلاس ضرورت نشته نو دا انډیپینډنټ کلاس دی. دریم مثال دی I am a teacher زه یو استاد یم. په دې کې I زه دا یو کار کوونکی دی سبجیکټ دی او am په دې کې یم دا په دې کې ورب دی نو سبجیکټ او ورب پکې شته نو دا کلاس دی او دا انډیپینډنټ کلاس دی او دې ته موږ سنټینس هم ویلی شو دا پوره جمله ده او په دې جمله کې د یو کلاس دی چې دا انډیپینډنټ کلاس دې ته ویل کېږي. نو دا اولنی قسم انډیپینډنټ کلاس چې د دې په معنی مطلب باندې موږ یوازې پوهیږو د تر بل کلاس د بل سبجیکټ ورب ضرورت نه. دویم قسم هغه د کلاس دی ډیپینډنټ کلاس. د نوم نام پته لګي چې دا په بل کلاس باندې ډیپینډ کوي بل کلاس ته ضرورت لري یوازې د دې په مقصد په معنی باندې ته نه پوهیږي. انکمپلیټ مینینګ د دې معنی به انکمپلیټ مکمل به ته په مقصد باندې نه پوهیږي. کین ناٹ سټینډ الون دا یوازې نشي ودرېدی نیډس ان انډیپینډنټ کلاس دې ته به د یو انډیپینډنټ کلاس ضرورت وي مطلب چې کوم ډیپینډنټ کلاس دی ته په مقصد باندې نه پوهیږي نو دې ته به د یو بل کلاس ضرورت وي چې د هغې په مقصد باندې ته پوه شي نو د یو بل انډیپینډنټ کلاس ضرورت به یې ورته. نو مطلب لنډ دا شو چې د دې په مقصد باندې ته یوازې نشي پوهېدلی سبجیکټ او ورب به خو د دې په مقصد باندې به ته نه پوهېږي انکمپلیټ به او دې ته به د یو بل کلاس ضرورت وي چې د دې دا مقصد پوره کړي. راځو مثال ته تاسو به ښه پوه شئ. دا یو سنټینس دی although she was tired اگر چې هغه ستړې ده she finished her homework هغې خپل هومورک هغه مکمل کو ختم یې کو. نو اوس په دې کې تاسو وګورئ د although she was tired اگر چې هغه ستړې وه که زه یوازې دا خبره وکړم چې اگر چې هغه ستړې وه او بیا غلی شم نو ته په مقصد باندې پوه شي نه. نو په دې کې تاسو وګورئ she دا سبجیکټ او ټایرډ ستړی شوی دا ورب دی. سبجیکټ او ورب شته خو موږ په مقصد نه پوهیږو نو دا موږ سره
انډیپندنت کلاس دی په دې. نو دې سره یو بل کلاس راوړی دی شي فینیشډ هر هوم ورک. هغې خپل هوم ورک مکمل کړی دی، نو ختم کړی دی. نو دلته دا انډیپندنت کلاس سره راغلی دی، مطلب بل کلاس سره راغلی دی، نو هله موږ په مقصد باندې پوه شو. نو دا مین دوه قسمونه، یو انډیپندنت کلاس چې د هغې په پوره مقصد باندې موږ یوازې پوهیږو، او بل ډیپندنت کلاس چې د هغې په معنا مقصد باندې موږ یوازې نه پوهیږو او هغې ته به د بل کلاس ضرورت وي. اوس راځو ټایپس آف ډیپندنت کلاسز له. د ډیپندنت کلاسز د هغې قسمونه، هغه کلاسز چې هغه بل ته ضرورت لري، نو د هغې قسمونه. نو د هغې درې قسمونه دي مین، یو د ناون کلاس، بل ایجکټیو کلاس او بل ایډورب کلاس. اوس اولنی قسم له راځو ناون کلاس، او د دې نه کوېسچنې هم ډېرې زیاتې راځي. تا له به یو جمله درکړي او تا ته به وایي په دې کې دا ناون کلاس دی که ایجکټیو دی که ایډورب دی، نو دا لږ لازمي دي، نو په دې باندې ځان پوهه کوي. ناون کلاس، ناون کلاس څه ته وایي؟ ایکټس از ا ناون، دا د ناون په طور باندې کار کوي. مطلب ناون وایي نوم ته، په دنیا کې چې د څه شي نوم دی نو هغې ته ناون وایي. نو دا کلاس به یعنی دا سبجیکټ او ورب به داسې چې دا به د ناون د نوم په طور باندې کار کوي. لکه مثال راځو، تاسو به ښه پوه شئ. دا مثال دی I believe that I will pass the test. I believe دا یو کلاس دی، زما دا یقین دی. څه یقین دی؟ هغه نوم څه شی دی؟ هغه ناون څه شی دی چې هغې باندې ستا یقین دی؟ نو هغه دی that I will pass the test، چې زه به ټیسټ پاس کم. نو دا that I will pass the test په دې کې سبجیکټ او ورب شته، او دا موږ سره ناون کلاس دی. دې موږ ته هغه څیز وښودو، هغه نوم یې وښودو په کوم باندې چې د هغه یقین دی. دویم مثال دی I don't know where she went. I don't know ما ته پته نشته. د څه پته ته نشته؟ هغه نوم څه دی؟ هغه ناون څه شی دی چې تا ته پته نشته؟ where she went چې چېرته هغه تلې ده. نو دا where she went دې موږ ته هغه نوم وښوده، د نوم په ځای باندې کار وکړو، نو دا موږ سره ناون کلاس دی. دریم مثال you can eat، ته خوړلی شي. نو سوال لازي څه؟ هغه ناون څه شی دی؟ whatever you like، څه چې ته خوښې. نو دا whatever you like دا موږ سره ناون کلاس دی. نو دغه شانتې تاسو یادولی شئ ناون کلاس چې هغه د نوم په ځای باندې کار کوي. د ډیپندنت کلاس دویم قسم دی ایجکټیو کلاس، چې دې ته دویم نوم ریلیټیو کلاس ومیلی کېږي. ایکټس از ان ایجکټیو ډسکرایب ا ناون اور پروناون. دا به ایجکټیو په طور باندې کار کوي، مطلب دا کلاس دا سبجیکټ او ورب دا به کار کوي د ایجکټیو په ځای. او ایجکټیو موږ څه ته وایو؟ چې هغه موږ ته ناون نوم هغه ایکسپلین کوي چې دا نوم دا څنګه دی، د دې خاصیت څه دی، نو دا موږ ته ښیي. دغه شانتې begins with who, whom, whose, which, that. دا به شروع کېږي د who نه، whom, whose, which, that. د دې ټکونه به دا شروع کېږي. نو راځو مثالونو له، تاسو به ښه پوه شئ. د boy، الک، الک ناون دی که نه دی؟ نوم دی. د الک څنګه الک دی؟ who is wearing a red shirt، کم چې سور شرټ اغوستی دی. is my brother، دا زما ورور دی. نو اوس دلته who is wearing a red shirt، چا چې سور کمیس اغوستی دی، دغه الک. نو دې موږ ته د الک ایکسپلین کو که نه؟ دا نوم یې راته ایکسپلین کو که نه؟ نو ایکسپلین یې کو، د دې خاصیت یې موږ ته بیان کو. نو دا موږ سره ایجکټیو کلاس دی، ځکه چې دې موږ ته دا بوای دا نوم دا د دې وضاحت وکړو، او دا سبجیکټ او ورب پکې شته، نو دا کلاس دی. او کوم کلاس دی؟ دا ایجکټیو کلاس دی. دویم مثال ته وکړه، I saw the car، ما موټر ولیدو. that you bought yesterday، کم چې تا پرون اغستی و. اوس دا موټر دا نوم دی که نه دی؟ نوم دی. that you bought yesterday، کم چې تا پرون اغستی و، دا د دې موټر وضاحت دی، مطلب خاصیت یې بیان کړی دی. نو د نوم خاصیت یې موږ ته بیان کو، نو دا ایجکټیو کلاس شو. دریم مثال I like students، زما هغه طالب العلمان سټوډنټان خوښي. who work hard، کم چې محنت کوي. نو دلته دا سټوډنټس دا یو نوم دی، او د دې خاصیت بیان شو چې هغه سټوډنټس who work hard کم چې محنت کوي. نو دې موږ ته د نوم وضاحت وکړو، نو دا ایجکټیو کلاس دی. دریم قسم د کلاس دی ایډورب کلاس. ایډورب خو تاسو پیژنئ، ایډ مطلب د اضافه کول، ورب د کار، د کار سره اضافه کول، مطلب د کار په باره کې نور معلومات حاصلول، چې دا کار څنګه روان دی، په کومه طریقه روان دی، د کنډیشن حالت سره.
نو مطلب هغه کلاس هغه سبجیکټ ورب چې هغه موږ ته د یو کار په باره کې وایي چې دا کار څنګه روان دی دغه به ایډورب کلاس وي. acts as an adverb دا د ایډورب په طور باندې کار کوي. gives information about دا موږ له معلومات راکوي د دې په باره کې چې when کله where چرته why ولی how څنګه or condition of the action یا حالت د یو کار په باره کې به دا وایي چې دا کار ولی څنګه کله په څه طریقه باندې روان دی نو دې ته موږ وایو ایډورب کلاس. راځو مثالونو له. I will call you زه به تا راوغواړم. when I reach home یا دلته مطلب دا مغسته شي I will call you زه به تا ته کال وکم مطلب فون به درته وکم. when I reach home کله چې زه کور ته ورسم. دلته دا call you کال کول دا یو کار دی که نه دی دا کار دی ورب دی. زه به تا ته کال وکم نو کله به کال وکي د دې کار وضاحت دی when I reach home کله چې زه کور ته ورسم. نو د کار په باره کې موږ ته د when I reach home د سبجیکټ او ورب I په دې کې سبجیکټ دی او ریچ رسېدل دا په کار دی نو دې موږ ته د ورب په باره کې نور انفارمیشن راکړه نو دا موږ سره ایډورب کلاس دی. دویم مثال he runs هغه منډه وهي. اوس دا منډه وال دا کار دی که نه ورب دی که نه دا ورب دی کار دی. as داسې if he were flying لکه هغه چې الوزي داسې منډه وهي لکه هغه چې الوزي. نو if he were flying څنګه چې هغه الوزي لکه هغه چې الوزي نو دا خبره دې خبرې د دې رنز د دې منډې وهلو موږ ته وضاحت وکړو نو دا موږ سره ایډورب کلاس دی. if you study که ته چېرته سټډي وکړي مطالعه وکړي you will pass the test ته به ټیسټ پاس کړي. اوس په دې کې ټیسټ پاس کول دا یو کار دی بالکل کار دی. if you study که ته چېرته سټډي وکړي مطالعه وکړي نو دا د دې پاس کولو د دې وضاحت د کلاس وکړو if you study که ته چېرته سټډي وکړي نو دا موږ څه شو ایډورب کلاس. نو امید لرم په دې باندې به تاسو پوه شوي. اوس راځو د دې متعلق اکسرسایز له چې تاسو ښه پوه شئ دا اکسرسایز ما سره وکړئ او تاسو ټرای وکړئ چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې که نه. نو اولنی سوال دی I don't know where she lives. I don't know ما ته پته نشته. where she lives چې چېرته هغه اوسیږي. اوس دلته where she lives چېرته هغه اوسیږي نو دا کم یو کلاس دی. نو دلته که تاسو وګورئ I don't know ما ته پته نشته نو د څه پته درته نشته هغه نوم څه دی هغه ناون څه دی نو where she lives چېرته هغه اوسیږي نو دا دی موږ سره ناون کلاس د نوم په طور باندې کار کوي. دویم مثال راځو. the boy who won the race is my cousin. the boy هغه هلک د هلک دا نوم دی که نه who won the race چا چې ریس وګټو is my cousin دا زما کزن دی. کزن د ترور زوی د ماما زوی دې ته کزن ویل کېږي نو دا موږ سره کم پریز دی دا who won the race. نو د هلک د نوم وضاحت یې کړی دی دا موږ سره ایجیکټیو کلاس دی چې د نوم وضاحت کېږي د هغې خاصیت بیانېږي دا موږ سره ایجیکټیو وي دا ایجیکټیو کلاس دی. دریم سوال I will wait زه به انتظار وکړم. اوس ویټ انتظار کول دا یو کار دی که نه ورب دی. until the rain stops هغه وخته پورې چې باران ودرېږي د کار وضاحت وکړو نو دا ایډورب کلاس دی. بل سوال ته راځو. she believes that hard work brings success. she believes دا هغې یقین دی. څه یقین دی هغه نوم څه شی دی نو هغه نوم دی that hard work brings success چې هارد ورک محنت دا کامیابی راوړي نو دا موږ سره د ناون په طور باندې د نوم په طور باندې کار کوي نو دا ناون کلاس دی. پنځم مثال the house which was built in 1920 is still strong. the house کور نوم دی که نه د نوم وضاحت ته ضرورت دی نو which was built in 1920 کم چې په 1920 کې جوړ شوی دی نو دا خبره موږ سره دا کم کلاس دی دا دی ایجیکټیو کلاس ځکه چې د هاوس د نوم وضاحت یې وکړو نو دا و ایکسرسایز. اوس راځو خپل نیکسټ ټاپک که تاسو پرې مخکینی ټاپکس باندې پوه شوي نو دا بالکل ستاسو لپاره ایزي دی. ټایپس آف سنټنسز بای سټرکچر د جملې قسمونه د جوړښت په لحاظ سره. د دې نه مخکې یو ویډیو موږ اپلوډ کړې وه چې د جملې قسمونه د معنی په لحاظ سره پای کې افرمیټیو سنټنس او دغه شانتي
نیگیټیو، انټراګیټیو د جملې مونږه مختلف قسمونه بیان کړیو، هغه ویډیو به تاسو وګورئ. اوس راځو دلته د جملې قسمونه د جوړښت په لحاظ سره. نو په دې کې اولنی قسم دی د جملې سیمپل سنټنس، ساده جمله. په دې کې به ون انډیپندنت کلاس وي. انډیپندنت کلاس مخکې موږ وپېژاندو چې په دې کې انډیپندنت کلاس چاته ضرورت نه لري، چا باندې ډیپند نه کوي، چاته ضرورت نه په خپله یو پوره معنا ورکوي. نو سیمپل سنټنس کې به یو انډیپندنت کلاس وي، مطلب یو سبجیکټ ورب وي او موږ به په مطلب باندې پوهیږو. نو دغه موږ سره سیمپل سنټنس دی. کنټینز ون انډیپندنت کلاس، په دې کې به صرف یو انډیپندنت کلاس وي. لکه مثال آی پلی فوټبال، زه فوټبال کومه. نو په دې کې آی زه دا سبجیکټ دی، پلی کول لوبې کول دا ورب دی، سبجیکټ او ورب پکې شته او په معنی باندې موږ پوره پوهیږو. نو دا موږ سره سیمپل ساده جمله ده. سیمپل سنټنس دی او ون انډیپندنت کلاس دی. یو کلاس دی پکې هغه انډیپندنت دی، چاته ضرورت نه لري، په مقصد باندې موږ پوهیږو. دویم مثال شي از ریډینګ ا بوک، هغه یو کتاب ریډینګ کوي، لولي. نو اوس په دې کې شي دا سبجیکټ دی، ریډینګ په دې کې ورب دی، یو سبجیکټ یو ورب دی پکې او د دې په مقصد باندې موږ پوره پوهیږو. نو دا موږ سره سیمپل سنټنس دی او یو انډیپندنت کلاس دی پکې. د جملې دویم قسم دی کمپاوند سنټنس. کمپاوند سنټنس کې بس contains two or more independent clauses joined by coordinating conjunction. په دې کې به هم انډیپندنت کلازز وي. مطلب انډیپندنت کلاس مونږ هغې ته وایو چې یو سبجیکټ یو ورب وي، په پوره مقصد باندې مونږ پوهیږو، چاته ضرورت نه لري. نو په دې کې همدغه شانتې کلازز وي، دوه یا د دوو نه زیات هم کیدی شي. هغه کلازز چې هغه پوره په خپله پوره مقصد ورکوي او دا به رایوځای شوي په کوارډینیټینګ کنجنکشن باندې. کنجنکشن مخکې مونږه د پارټ اف سپیچ په سیریز کې ویلي چې کنجنکشن دا جملې رایوځای کوي، فقرې رایوځای کوي، کلازز رایوځای کوي. نو کوارډینیټینګ کنجنکشن مونږ سره فین بوایز دي. فین بوایز د یو فارموله ده د دې. فین بوایز کې د اف مطلب د فار، د ا مطلب د اینډ، ان فار نار، but or yet so. په دې باندې به رایوځي، په دې ورډز باندې، په دې ټکو باندې به دا رایوځي، دا دوه انډیپندنت کلازز. اوس به ته مخکې په مثالونو باندې ښه پوه شي. اولنی مثال دی شي لایکس ټي، د هغې چای خوښه ده. نو اوس دا ټي چای، د هغې چای خوښه ده، نو د دې په مقصد باندې ته پوه شوې، بالکل پوه شوې، یو سبجیکټیو ورب دی پکې، نو دا یو کلاس شو. but he prefers copy. نو اوس په دې کې منځ کې بټ راغی، خو هی پریپرز کاپي، خو هغه کاپي پریپر کوي، مطلب هغې له ترجیح ورکوي. نو هی پریپرز کاپي دا دې کې یو سبجیکټ دی، یو ورب دی، د دې په مقصد باندې ته پوه شوې، دا رایوځای شوي دي. نو د دواړو په مقصد باندې ته پوهیږي، دا دواړه انډیپندنت کلازز دي، چاته ضرورت نه لري او دا رایوځای شوي دي په بټ باندې. نو دا موږ سره کمپاوند سنټنس دی. مخکې موږ د دې وویل. دویم مثال I wanted to go out. I wanted to go out. زه غواړم چې بهر ته لاړ شم. دې په مقصد باندې موږ پوه شو، یو پکې سبجیکټ دی I، یو پکې ورب دی wanted. but it was raining. خو باران وریږي. it was raining، باران وریږي، دې په مقصد باندې موږ پوه شو کنه. نو دا دوه انډیپندنت کلازز دي او دا رایوځای شوي دي په بټ باندې، په خو باندې. دریم مثال he is playing football. هغه فوټبال کوي، پای باندې لوبې کوي. نو دا یو انډیپندنت کلاس دی، په مقصد باندې موږ پوره پوه شو. and او his sister is watching TV. د هغې خور ټي وي هغه ګوري. نو his sister is watching TV، د هغې خور ټي وي ګوري، دې په مقصد باندې موږ پوهیږو. دا مې یو جدا کلاس دی او دا مې انډیپندنت کلاس دی. نو دوه انډیپندنت کلاس په اینډ باندې راوځای شو. نو دا هم موږ سره یو کمپاوند سنټنس دی. راځو درېمې جملې له چې هغې ته وایي کمپلیکس سنټنس، پیچیده جمله. په دې کې به نور هیڅ هم نه وي. ون انډیپندنت کلاس، انډیپندنت کلاس چې هغه چاته ضرورت نه لري هغه به پکې یو وي. and at least one dependent class، او یو به پکې ډیپندنت کلاس وي کم سے کم چې هغه بل ته ضرورت لري، او زیات هم پکې کیدای شي ډیپندنت کلاس. نو لنډه خبره دې په باره کې دا شوه چې په دې کې به یو انډیپندنت کلاس وي او یو به پکې ډیپندنت کلاس وي. یو به پکې هغه کلاس وي چې هغه چاته ضرورت نه لري
یوازې پوره معنی ورکوي او یو به پکې هغه کلاز وي چې هغه یوازې پوره معنی نه ورکوي بل ته ضرورت لري. نو ته په پوره مقصد د دې ټولې جملې پوه شي. راځو مثال ته. مثال دی she left the room. هغې روم پرېښودو. left مطلب پرېښودل. نو دا موږ سره د انډیپینډنټ کلاس د دې مقصد باندې موږ پوه شو. دویم د دې لپاره دی because she was angry. ځکه چې هغه غوسه وه. نو اوس دلته ځکه چې هغه غوسه وه دا موږ سره ډیپینډنټ کلاس دی. مطلب د دې په مقصد باندې یوازې څوک نه پوهېږي. نو یو پکې ډیپینډنټ کلاس شو او یو پکې انډیپینډنټ کلاس شو. نو دا موږ سره شو کمپلیکس سنټنس. دویم مثال I stayed home. زه په کور کې پاتې شم. نو دا یو انډیپینډنټ کلاس دی. د په مقصد باندې موږ پوه شو. because I was sick. ځکه چې زه بیمار وم. نو دا ډیپینډنټ کلاس دی. نو یو ډیپینډنټ کلاس او یو انډیپینډنټ کلاس. نو دا شو کمپلیکس سنټنس. she will succeed. هغه به کامیاب شي. نو دا موږ سره انډیپینډنټ کلاس دی. په مقصد یې موږ پوه شو. if she work hard. که چېرته هغه محنت وکړي نو دا موږ سره شو ډیپینډنټ کلاس. دا بل ته ضرورت لري. نو یو ډیپینډنټ کلاس او یو انډیپینډنټ کلاس. نو دا موږ سره کمپلیکس سنټنس شو. راځو خپل لاست او اخرنی ټاپک لا چې د جملې څلورم قسم هغه دی کمپاوند کمپلیکس سنټنس. چې دا به کمپاوند ومي او کمپلیکس به ومي. نو کمپاوند سنټنس خو موږ ویلی چې دوه انډیپینډنټ کلازز رایوځای شي او هغه یو کمپاوند سنټنس جوړوي. مطلب هغه دوه انډیپینډنټ کلازز چې چاته ضرورت نه لري. او کمپلیکس سنټنس کې موږ دا ویلو چې په دې کې به یو انډیپینډنټ او یو به پکې ډیپینډنټ. نو مطلب په دې کې به انډیپینډنٹ کلازز وي کم سے کم دوه به په دې کې انډیپینډنٹ کلاز وي او کم سے کم یو به پکې ډیپینډنٹ کلاز وي. contain at least two independent classes. دوه به پکې کم سے کم انډیپینډنٹ کلاز وي. ولې به پکې دوه انډیپینډنٹ کلاز وي؟ انډیپینډنٹ چې چاته ضرورت نه لري. ځکه چې کمپاوند پکې راغلی او کمپاوند کې دوه یې که نه نو دوه پکې انډیپینډنٹ کلاس وي. and at least one dependent class. او کم سے کم یو به پکې یو نه زیات هم کېدی شي خو کم سے کم یو به پکې ډیپینډنٹ کلاس وي چې هغه بل چاته ضرورت لري. نو دا به کمپاوند او کمپلیکس سنټنس. راځو مثال ته. she left the room. هغې کمره پرېښوده. دا دی انډیپینډنٹ کلاس. مطلب په مقصد یې موږ پوه شو. نو دا یو شو ځان سې حسابوه. because she was angry. ځکه چې هغه غوسه وه. دا شو ډیپینډنٹ کلاس. نو دلته یو انډیپینډنٹ کلاس راغی او یو پکې ډیپینډنٹ کلاس راغی. but he stayed calm. خو هغه غلی پاتې شو. نو دلته he stayed calm. هغه غلی پاتې شو. نو دا موږ سره دا یو انډیپینډنٹ کلاس دی. نو دوه پکې انډیپینډنٹ کلاس شو یو پکې ډیپینډنٹ کلاس شو. نو دا کمپاوند کمپلیکس سنټنس شو. دویم مثال although he was tired. اگر چې هغه ستړی و. نو دا موږ سره د دې په مقصد باندې موږ پوه نه شو. نو چې په مقصد نه پوهېږو نو دا ډیپینډنٹ کلاس دی. نو یو ډیپینډنٹ کلاس شو. he finished his homework. هغه خپل هومورک د کور کار هغه ختم کو. نو دا موږ سره انډیپینډنٹ دی. په مقصد موږ پوهېږو. نو یو باره یو پکې ډیپینډنٹ او یو پکې انډیپینډنٹ شو. and he went to bed. او هغه بیډ ته لاړو. او هغه بیډ ته لاړو بسترې ته لاړو. نو دلته he went to bed. هغه بسترې ته لاړو. نو دا هم انډیپینډنٹ کلاس دی. نو دوه پکې دلته انډیپینډنٹ کلاس شو که نه. چې انډیپینډنٹ دوه کلاسز نو کمپاوند دي او یو پکې ډیپینډنٹ شو نو کمپلیکس هم شو. نو دا کمپاوند کمپلیکس سنټنس شو. امید لرم په دې ویډیو باندې په دې ټاپک باندې به تاسو ښه پوه شوي یئ. که تاسو ته بیا هم څه مسله وي تاسو په یو ټاپک باندې نه پوهېږئ نو تاسو موږ ته کمنټ کولی شئ. زموږ فیسبوک پاڼه باندې هم موږ ته پرسنل کې میسج کولی شئ. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.